سلامونه کابل کې د ماښام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې د بي بي سي نړۍ د وخت نننۍ خپرونې سرټکي مو د افغانستان سړو سیمو کې د پوهنې کال پیل سلګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چارواکي وایي د زده کړې میلیونونه کتابونه چاپوي موږ پرې خبرې لرو سوریه کې د داعش ډلې پای د امریکا په ملاتړ ځواکونه وایي سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې وروستۍ پاتې سیمه هم نیولې ولا چې وایي چې نغمې نور سندرې مه وایي نعتونه راته وایي زه به نعتونه ورته وایم پوړنې به مې په سرې نعتونه ورته وایم خو چې سوله راسي له سندرغاړې نغمې سره خواله وایي سوله دې راشي دا هم خپله فرهنګي ونډه لرلی شي خپرونه کې دا هم لرو برگزیت او هنري اړخ د لندن یو هنري نندارتون د 2014 کال ټولپوښتنې ته ځانګړی شوی چې له امله یې دغه هیواد نظرونو کې سره ویشل شوی له نورو خبرونو سره هنري شیبو کې او هنر کې برلاسي یو داسې کمپیوټري پروګرام چې انځورګرۍ کې مرسته کوي د ټکنالوژۍ له نورو خبرونو سره کلیک کې ګورو جوړ تازه نن شنبه خالي د مارچ 23 نیټه ده د بي بي سي نړۍ د وخت د خبرونه کې را سره نورې خبري کیسې هم شته نو هیله ده تر پایه را سره پاتې شي کندهار کې ناپېژاندو وسلوالو افغان ولسي جرګه کې د ارزګان استازی عبید الله برګزی په ډزو وژلی دی د کندهار پولیس وایي پیښه نن په ځایي وخت 3 بجې شوې ده له غرمې وروسته دی 2 ځله یا 2 دورې د افغان ولسي جرګې غړی و تیرو ټاکنو کې یو ځل بیا ځان له کابله افغان ولسي جرګې ته کاندید یا نومولی و خو د ټاکنو کمیسیون لخوا په لومړي لیست کې بریالی نشو بل پلو په ورڅیرمه هلمند کې د بزګر ورځې په مراسمو کې چاودنو مرګ ژوبله اړولې ده ځایي چارواکي وایي چې 2 غبرګې چاودنې د مرکز لښکرګاه حامد کرزي لوبغالي کې هغه مهال وشوې چې خلک او ځایي چارواکي د بزګر ورځې میله کې غونډ شوي وو په دې پیښه کې د هلمند د اقتصادي چارو مشر په ګډون 3 کسان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي د هلمند والي جنرال محمد یاسین وایي برید کې ټوله مرګ ژوبله عامو خلکو ته وختي طالبانو ویلي د برید د دوی کار و په پیښه کې 2 عیني شاهدان د خپلو سترګو لیدلی حال داسې وایي والي صاحب راغلی و پر بزګرانو پر کروندګرو ګرځېدی نو څه وخت چې دغه سټوډیوم دی و کونج ته ولاړو هلته والي صاحب خپله تشریف درلودی چې یو پټاو وسو په هغه کې زموږ ډیری خلک زخمیان سوله او والي صاحب شکر دی جوړ و څه مشکل نه و جوړ سوی والي صاحب دپاره هلته غرفې ولاړې وې چې مثال بزګرانو خپل محصولات نمایش ته ایښي وه په دغه یوې غرفې کې چاودنه وسوله شارشور جوړ سو خلک سره وځغاستل خو بیرته امنیتي ځواکونو سره قرار کړله هغوی غوښتل چې یا بیرته کښېني یا دغسې خو 2مه چاودنه پسې رامنځته سوه د لښکرګاه د چاودنو عیني شاهدان وو بیا هم افغانستان کې تمیږو د دغه هیواد سړو سیمو کې د زده کړې او ښوونې کال همدا نن پیل شو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي سږ کال د نږدې 50 میلیون ټوکه کتابونو د چاپ تابیا لري چې تر اوسه یې 12 میلیونه چاپ او ویشلو ته چمتو کړي دي د دغه وزارت په وړاندې اوس یوه ننګونه زده کوونکو ته پر وخت د کتابونو وررسول دي نورګل شفاق په کابل کې د پوهنې وزارت ویاندې نوریې نهضت او په افغانستان کې د سویډن کمیټې چې پوهنه کې کار کوي له مرستیال امین الحق مایل سره پر همدې بحث او خبرې کړې دي مسئله باید توپیر شي چې نصاب تجدید شوی نه دی فقط اصلاحات وارد شوی دي زموږ د نوې کتابونو په برخه کې 50 میلیون جلد کتابه موږ پر راتلونکي تعلیمي کال کې خپل زده کوونکو ته آمادگی لرو چې توزیع کړو د دغه جملې د کتابونو څخه 12.2 میلیون جلد کتابه آماده د توزیع دي او همدارنګه 1.9 میلیون جلد کتاب هم د چاپ مرحله تر لاندې دي په مخکینی نصاب کې ټایپي غلطیو نه رانیولې د محتوا له پلوه او د زده کوونکو د فکري کچې له پلوه نقادانو به ویل چې هغې نه لوړ وو
تاسې هم نصاب څارئ د پوهنې وزارت، تاسې معلومات څه دي او څومره توقع لرئ چې په دې دا ځل به هغه اصلاحات راوړل شي؟ په کتابونو کې عمده مشکل همدغه و چې زیاتر غلطیانې پکې وې. د معلمینو لخوا ډېر شکایت و چې د معلمینو تر سویې لوړ نصاب. بل مشکل په نصاب کې دا و تعداد یا تعدد د مضامین چې دا یو درون بار و. پخواني کتابونه ډېر استریوتایپینګ و، یعنی جنسیت برابري ته پام نه و پکې شوی. بالکل برابري جنسیت ته پام نه و شوی په عکسونو کې، په متن کې، په هر شي کې. یو تغییر په دې نوې کتابونو کې همدغه ده. بل تغییر چې په دې نوې کتابونو کې راغلی دا د پیس ایجوکیشن یا د سولې تعلیم ښوونځي په پیلېدو دي، که دې باندې وغږېږئ چې په دومره لنډې مودې کې به دغه کتابونه پوهنې وزارت ورسولی شي؟ اوس راځو کتاب ته. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د اول صنف نه تر دریم صنفه پورې مکمله ریویو شوی ده، یعنی مرور شوی ده، یعنی تغییر راغلی دی په کتابونو کې. خو د دوم نه تر 12 پورې تغییرات پکې نه راځي، اصلاحات پکې راځي. هغه غلطیانې چې وي هغه اصلاح کیږي اوس دپاره. او زه مطمئن نه یم چې تر د کال تر آخره پورې هم دوی وکړی شي حد اقل ابتدایي دورې ته دوی کتابونه ورسولی شي. دغه مسله څو ځلې تکرار شوې ده په افغانستان کې چې کتابونه په وخت نه رسیږي ښوونځیو ته. د دې په ځای چې د تعلیمي کال پیل ته نږدې کېږئ، ولې مخکې نه دې ته توجه نه کیږي چې کتابونه په وخت ورسول شي؟ ځینې مشکلات پیش شو، لکه د مراحل تدارکاتی مراحل ډیروالی او داسې ستونزو پیش شو چې موږ بریالي نشو چې دغه پروسه په ډیر زر یا په هغه موده کې چې موږ په برنامه کې درلودل چاپ کړو او خپل زده کوونکو ته توضیح کړو یا د مکاتبو ښوونځیو په سطح کې توضیح کړو. یو مسله غواړم چې زه وضاحت ورکړم. موږ په ټول هیواد کې 90 میلیون جلد کتابونو ته اړتیا لرو، خو په پام کې موده چې 50 میلیونه چاپ کړی شي، دا نور کمی به څنګه پوره کوئ؟ موږ یو 5 ساله استراتیژیک پلان په دې برخه کې لرو او د دغه پلان پر اساس موږ بودجه جلبوو او کتابونه چاپوو. پوهنې وزارت وایي چې څه باندې 12 میلیونه کتابونه چاپ کړي دي او د کال تر پایه به 50 میلیونه دوی ورسولی شي. دا تاسې ته کم نه ښکاري ځکه اړتیا خو د 90 میلیونو کتابونو لیدل کېږي؟ خبره دې کې ده چې اوس دا 90 میلیونه خو په 98 کال کې نه چاپېږي. نه وزارت دومره هغه لري توانایي لري، نه مطابع دومره توانایي لري، او که چاپ هم شي بیا شاګردانو ته نه رسېږي. یعنې تر ژمې پورې 98 کال تر ژمې پورې هم یا تر 99 کال پسرلي پورې هم چې وزارت معرف وکړی چې کتابونه ورسوي، بیا هم دا لویه کامیابي ده. او بله ستونزه د مضمونونو ډیروالی و. سږ کال مو داسې ویل کېږي چې مضمونونه کم کړي دي، که لږ راته ووایئ څنګه مو کم کړي؟ نه، سږ کال کې موږ مضمونونه کم کړي نه دي. کله چې زموږ نصاب تجدید کېږي موږ بیا برنامه لرو چې په ټولو تعلیمي دورو په سطح کې موږ خپل مضامین کم کړو. یعنی سږ کال به هماغسې ډېر سږ کال هماغسې مضامین دي او هماغه نصاب دي، موږ هماغه نصاب تطبیقوو. افغانستان کې پر پوهنه له بحث ورځو منځني ختیځ ته. سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونه وایي دغه هیواد کې داعش اورپکي مات کړي او د دوی وروستی مورچل او د پښو وړوکی ځای ترې نیولی دی. د مځکې او سیمو د وروستۍ بایلنه له هغه پړاو وروسته راځي چې دوی پکې یو وخت پر پراخو سیمو ولکه لرله او پر هغو خلکو چې هلته اوسېدل خپله توندلارې ایډیالوژي پرې پلې کوله. 4 کاله مخکې داعش د رقې او موصل په ګډون د سوریې او عراق پراخو سیمو کې پر میلیونونو خلکو واکمني کوله، خو کله چې نړۍ غبرګون وښود دغې اورپکې ډلې په شا تمبېدو پیل وکړ. څو اونۍ مخکې د داعش د ماتولو وروستۍ جګړه د باغوز ښارګوټي شاوخوا پیل شوه او اوس یې دا ټوله سیمه بایللې ده. په 2014 کې دې ډلې د عراق او سوریې لویې برخې او 10 میلیونه کسان تر واک لاندې درلودل. بیا د نړۍ ورپام شو او ورته لاس په کار شول. له هغه راهیسې داعش مخ په ځوړ دی او ان له وروستیو کوچنیو تر واک لاندې سیمو هم شړل شوي. د خلافت او اسلامي دولت ارمانونه ختم شول، خو دا ډله لا هم زیان اړولی شي. د مشر د مرګ خبرونه ډیر خپریږي، خو لا هم ژوندی دی.
د ده وروستی ثبت شوی پیغام په اګست کې خپور شو. په خپلو ملاتړو یې غږ کړی و چې په سوریه او عراق کې د شاتګ سربیره دی خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په زرګونو لارویان تر اوسه هم د ده خبرو ته غوږ نیسي. نو کېدای شي سیمه لا هم د بمي بریدونو او د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وي، او دا به یوازې عراق او سوریه کې نه وي. دوی په افغانستان، لیبیا، مصر او نورو سیمو کې فعالیت لري، نو نظریه یې لا هم ژوندۍ ده. که غواړئ چې په دې پوه شئ چې ولې، نو د دوی ولکې لاندې سیمو ته ځیر شئ. سوریه کې کورنۍ جګړه لا هم نه ده ختمه، عراق لا هم ویشلی دی، او بیا ډیری نور هیوادونه دې سیمو کې خپلې ګټې پالي. امریکا، روسیه، ایران او ترکیه ټول خپلې بیلابیلې موخې لري، او دوی په قومي، سیمه‌ییزو او فرقه‌یي کرښو ویشل شوي، ترڅو چې د دوی سیالۍ وي. منځنی ختیځ به یو بې ثباته سیمه وي، د هغو ډلو د ودې لپاره یوه ښېرازه سیمه چې تاوتریخوالی له تنګ نظرۍ سره ګډوي، او د دې په یاد ساتل چې داعش د نورو سختدریځو ډلو په شان بې له دې چې کومه سیمه ونیسي، په هر ځای کې ګډوډۍ او کړکېچ جوړولی شي، او داسې هیڅ نښې نشته چې دوی به بیا داسې ونه شي کولی. سوریه کې حال و او وتلې افغان سندرغاړې ښاپیرې نغمه وایي که سوله وشي خپل هیواد کې چمتو ده چې د طالبانو په غوښتنه پړونه په سر او نعتونه ووایي. مېرمن نغمه کابل ته تللې وه او زموږ همکارې شبنم ملکوزۍ ورسره په کابل کې سټوډیو کې خبرې کړې دي. نور زه نه غواړم چې د جنګ دپاره سندرې ووایم، نو د خپل وطن دپاره ملي سندرې مې خوښې دي چې هغه ملي احساس ولري. نو خدای دې سوله راولي زموږ وطن ته، چې زموږ د نور ورونه هم راسي، په دغه وطن کې مشترک ژوند وکړو، مشترکې سندرې واورو. نو موږ د دوی که دوی هم راسي، د دوی هنرمندان هم موږ یو، داسې خو نه ده چې موږ اوس ووایو چې یوازې موږ د دې خوا یو. دوی دې راسي دې وطن ته، دوی ته به د دوی په خوښه سندرې وایو. ولا چې وایي چې نغمې نور سندرې مه وایي، نعتونه راته وایه، زه به نعتونه ورته وایم، پوړنې به مې په سر نعتونه ورته وایم، خو چې سوله راسي دا وطن ورسره ارام سي. نه داسې یوه سندره چې تر اوسه اورېدل کېږي او ډېره مشهوره وه، هغه لالی او آبازه. تاسو امنیتي ځواکونو ته ویلې او دا سرتېري ولاړ سول، جګړې ته ولاړل، د جنګونه یې وکړل او بریاوې نصیب سولې، ډېر دغه څه تاثیر درلودی. خو اوس هم کله کله وطن ته غزلي ویل کېږي، خو دغسې یو احساس پکښې نشته. تاسې وګورئ چې که یوه ښځه په یو ځوان چې هر څوک یو غږ وکړي، لکه د مثال په توګه ملاله وه، ولاړله سنګر ته، که په میوند کې شهید نه سوې، خدای ګلاله یې بېننګي ته دې ساتمه. که یوه ښځه په یو ځوان باندې، هغه هم چې په داسې ځوانان چې وطن ساتي، یو غږ وکړي، یو ناره وکړي، هغه ډېر زیات په غیرت راځي، په جذبه راځي. چې میلیون روپۍ ورکړې، دوی دومره په جذباتو نه راځي، خو چې یوه سندره ورته ووایي، هغه هم د ښځو لخوا، نو د دوی جذبات او اساسات پارول کېږي، او هغه سنګر دوی د دشمن له منځه وړي. نو ځکه پورته سولم، لالی او آباز مې وویل یقین وکړه چې داسې پروازونه یې ظالمانو وکړله، داسې په دشمن درته دغه ګډ کړي چې توبه. نو زه ډېره خوشحاله وم. میټن تاسو ویل چې د ټانګونو پر سر به دوی ته ښایستې غزلې ویل، او دوی به دې ته څېدله چې ولاړ سي او جنګونه وکړي. د هغه سندرو څخه یوه دانه راته زمزمه کړه. اوچت که پروازونه ستړی نشې له پروازه، لالیه و آبازه، د شنه اسمان شاهینه، د وطن د غرونو بازه، لالیه و آبازه، دا شین اسمان کړه پاک د جنګ له وریځو، تل تور تله زما د پیکې ګله، سو پاک چې دا وطن زمونږ له غیر او له غمازه، لالیه و آبازه. ښاپیرۍ نغمه وه او د بي بي سي پښتو نړۍ د وخت خپرونه کې اوس لږ دمه کوو، بېرته راستنېږو. بېلابېل رپورټونه راسره شته، راسره اوسئ. د بي بي سي نړۍ د وخت بیا هم ستړي مه شئ، د نن د سر خبرونه یو ځل بیا. افغانستان سړو سیمو کې د پوهنې کال پیل، سلګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. چارواکي وایي د زده کړې میلیونونه کتابونه چاپوي او په درسي کتابونو کې ځینې پخوانۍ تېروتنې هم سمې کړې. او سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونه وایي دغه هیواد کې داعش اورپکې مات کړي او د دوی وروستی مورچل او د پښو وړوکی ځای نیولی دی. د هنګدیان ورلد سټوډیوز د چین فلم جوړولو شرکت دی چې نړۍ کې د فلم جوړولو تر ټولو لوی شرکت هم ګڼل کیږي. د فلم جوړونکی شرکت د هنګدیان ګروپ ملکیت دی چې د امریکا هالیووډ او د هند د بالیووډ په څیر چاینا ووډ یا د ختیځ هالیووډ هم بولي.
هنګدیان سټوډیوز د چین ختیځ ججیانګ ولایت کې دی او لکه د فلم مینوال چې د نړۍ له رښتینې ژوند د تېښتې لپاره فلمونه ګوري، همداسې د فلم لوبېدو زرګونه مینوال فلمونو کې د راڅرګندېدو لپاره د چین دغې سیمې ته ورځي. د هنر له نورو خبرونو سره راځي هنري شیبو کې وګورو. د دې اونۍ په هنري شیبو کې په لندن کې د برگزیت یو نندارتون، د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې کارنیوال، د چین هالیوود یا د هنګدن سټوډیو او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. په لندن کې د هنرونو یو نندارتون د برگزیت یا له اروپایي ټولنې د بریتانیا راوتلو ته ځانګړی شوی. په دې نندارتون کې د 2014 کال د هغې ټول پوښتنې په اړه هنري اثرونه راغونډ شوي چې هیواد کې د لوی ویش لامل شو. نندارې ته ایښودل شوي توکو کې د ورځپاڼو پاڼې او مطلبونه او هم د بیرته د خپل هیواد کنټرول ترلاسه کړئ په څیر شعارونه تر سترګو کیږي. دا هغه شعارونه و چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په ملاتړ خپرېدل. په نندارتون کې له مخالفو او ملاتړو دواړو خواوو د رسنیو خبرونه، شعارونه او د کمپاین نور توکي نندارې ته وړاندې شوي. جوړونکي وایي چې د ټولنې د ناخوالو او هغه څه چې د دې ټول پوښتنې له امله اوس پیښیږي د بیانولو ښه لاره یې همدا هنر دی. دا نندارتون به تر سبا د مارچ 24 پورې پرانیستی وي. جنوبي افریقا کې د کیپ ټاون د 2019 کال کارنیوال په رنګونو، موزیک او نڅا لمانځل کیږي. نندارچیان وایي چې خوشاله دي د بیلابیلو هیوادونو له کلتورونو، جامو او موسیقي خوند اخلي. ښاروالي وایي چې په دې ښار کې مسلمانان، عیسویان او یهودان د یو بل ترڅنګ اوسیږي. د دې کارنیوال یا جشن موخه دا ده چې د بیلابیلو مذهبونو او کلتورونو خلک د یو بل له هنرونو خوند واخلي او د یو بل درناوی وکړي. د هنګدن سټوډیو چې د چین هالیوود هم بولي د نړۍ د فلمونو او د ټلویزیون د خپرونو د جوړولو تر ټولو لویه او پراخه سټوډیو ګڼل کیږي. په دې سټوډیو کې د نامتو او پیژندل شویو ستورو ترڅنګ عادي خلک چې په لږو پیسو په ځینو کوچنیو رولونو کې په فلمونو او ډرامو کې کار کوي هم شته. دوی پر لویو ستورو د بدلیدو د خوبونو لیدل له همدې ځایه پیلوي. سټوډیو د جیجنګ سیمه کې ده چې پخوا یو خوارځواکۍ ځپلی ښار و، خو په 1990 کلونو کې د هنګدن شرکت پکې ډیره پانګونه وکړه. ځایي رسنۍ وایي چې نږدې 80% چینایي فلمونه او ډرامې په دې سټوډیو کې چې د چایناوټ په نوم هم یادېږي جوړ شوي. د هیرو په څیر مشهور فلمونه دلته جوړ شوي او د جکی چان او فن بینګ بینګ په شان نامتو ستورو دلته د فلمونو شوټینګونه کړي. په یوه ورځ کې له 6,000 نه تر 8,000 پورې کسان دلته په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب مشري د کاروباري چارو مدیریت د جان ماکسویل اثر دی. کتاب پښتو ته نعمت الله عزیزی ژباړلی او اکسوس کتاب پلورنځي خپور کړی. د خپرندوی ټولنې په وینا د کتاب اصلي موضوع د ډلهییز کار ارزښت او اهمیت او دا چې ډلهییز کار د انفرادي هغه په پرتله څومره ګټور او اغیزمن دی راڅرخي. خبرونه کې اوس نور لاند خبرونه. نیوزیلند کې لمونځ کوونکي له هغه راهیسې چې له 8 ورځې مخکې پکې لسګونه کسان په ډزو ووژل شول، لومړی ځل د کرایسټ چرچ نور جومات ته ورستانه شوي دي. په درنو وسلو سمبال پولیس لا اوس هم دغه جومات ساتنه کوي چې ترمیم شوی، بیا له سره رنګ شوی او پر دیوالونو یې د ګولیو سوري ډک شوي دي. موزمبیک کې چارواکي وایي د هغو خلکو شمیر چې سمندري توپان کې وژل شوي 419 ته لوړ شوی دی، خو وروستی شمیر به تر هغه معلوم نشي چې سیلابي اوبه نه وي ناستې. د کولرا ناروغیو پیښو ریپورټونه هم ورکړل شوي او ګوښو ټولنو کې خلک لا تر اوسه خواړه او سرپناه نه لري. چین کې روښانه شوی چې ختیځ جیانګسو ولایت کې 4 کسان د حشرو ضد درمل بټۍ کې یوه لویه چاودنه کې وژل شوي دي. 28 نور لا ورک دي. لامل یې لا تر اوسه روښانه نه دی، خو دولتي رسنۍ وایي دغه شرکت مخکې هم د خوندیتابه چارو سرغړونې له امله جریمه شوی و. او د استرالیا شمالي او لویدیځې سمندرغاړې سیمې 2 ځواکمنو استوایي طوفانونو ځپلي دي. یو یې د دغه هېواد پر لرې شمالي سیمې په ځواکمنو بادونو ګزار کړی چې چټکتیا یې ساعت کې 250 کیلومترو ته رسېده.
خبرونه کې د لوبو خبرونو ته وار ورکوو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له مالیزیا سره په کوالالمپور کې لوبیږي. افغان لوبډلې خپله تیره سیالي له عمان 5-0 بایللې وه. په دې لوبو کې د افغانستان ترڅنګ عمان، مالیزیا او سنګاپور لوبیږي. ټاکل شوې افغان لوبډله به بیا هم له عمان سره مخامخېږي. په کرکټ کې بیا د نړۍ 20 اوریزو لوبو تر ټولو لویه اتلولي نن لږ وروسته پیلېږي. د هند پریمیر لیگ یا IPL کې به مشهور ستوري لوبیږي. چنای سوپر کنگز چې کپټان یې د هند وکټ ساتونکی مهندرا سنگ دونی دی، د رایل چیلنجرز بنگلور چې کپټان یې د هند ملي لوبډلې مشر ویرات کوهلی دی، یو د بل پر وړاندې سره سیالي لري. په ټینس کې د نړۍ لومړی شمیره لوبغاړی نوواک جاکوویچ استرالیایي برنارد تامیک ته په ماته ورکولو د میامي پرانیستو لوبو درېیم پړاو ته ورسېد. دغه سربای لوبغاړی چې تېره اونۍ د انډین ویلز لوبو په درېیم پړاو کې ماته خوړه هیله لري په اووم ځل د میامي پرانیستې لوبې وګټي. دی به راتلونکې لوبه کې د ارجنټین له فیډریکو ډیل بونیس سره مخامخ وي. ګوګل پر انټرنیټ تر ډیره په لټون پیژندل کیږي، خو دغه شرکت اوس په تیلې د لوبو خدمت هم وړاندې کړي چې مینوالو ته به یې هر ډول په زړه پورې لقبونو او هر ډول سکرینونو ته لاسرسی برابروي. دا چاره ځینو د نتفلیکس فلم نندارې په څیر پر انټرنیټ د گیمونو یا لوبو اسانتیا برابرول هم ګڼلي دي. د ټکنالوژۍ له نورو خبرونو سره د دې اونۍ کلیک کې پر سټیرینګ د موټر چلوونکو هیڅ لاسونه نه لیدل کیږي او عادي بسته ورته ښکاري، خو په اصل کې هیڅ څوک نه چلوي. په بریتانیا کې دا لومړنی خپل چلیدونکی بس دی چې په مانچستر کې یې ازمیښت کیږي. خو که تاسو لا هم شک لرئ چې ښایي او څه پیښ شي نو غم مه کوئ، ځکه سړکونو ته د دې بسونو له وتلو مخکې به د خوندیتابه نوي قوانین جوړیږي. دا هغه روباټ دی چې په خبرو له یو ځایه بل ته د شیانو یا توکو په وړلو کې مرسته کوي. د KPAM په نامه دا روباټ او تخنیکی بازوګانې د بوټانو او ګلاسونو په څیر شیان له داسې ځایونو نیسي او بل ځای ته یې وړي چې پخوا نه دي لیدل شوي. روباټ د کور په پاکولو کې هم مرسته کولای شي. ګوګل داسې ویډیوي گیم خپور کړی چې کاروونکي یې په کمپیوټر او یا هم موبایل کې له ډاونلوډولو پرته لوبولای شي. د سټاډیا په نامه گیم به د روان کال په وروستیو کې امریکا، کاناډا او ګڼو اروپایي هیوادونو ته هم ورسیږي. خو ګوګل تر اوسه د دې گیم د لوبغاړو د بڼې په اړه څه نه دی ویلي، خو وايي ځینې یې په گیم کې دننه جوړېدای شي. او کله چې د هنر په اړه فکر کوئ ښایي یو څه نامسلکي ګمان ولرئ. اوس د آل په نامه داسې پروګرام جوړ شوی چې ستاسو د پنسل ټکی سره نښلوي او انځور تر جوړیږي. دا پروسه چې د ګوګن په نامه یادېږي، کاروونکي یې ساده لیکي راکاږي او کمپیوټر بیا همدا ساده شکلونه په خپل ذخیره کې له طبیعي انځورونو په ګټه اخیستنې پر تصویرونو بدلوي. د ټکنالوژي ټولګه کلیک مو کاته. د خبرونې پای کې د خپل ویبپاڼې یادونه هم کوو. BBC پښتو ټکی کام کې د سر موضوع هم افغانستان کندهار کې د افغان ولسی جرګې د غړي پخوانی غړي البته عبید الله برګزي د وژلو خبر دی. نور جزئیات کولای شئ زموږ په ویبپاڼه وګورئ. BBC پښتو ټکی کام ته ورشي. د نن خبرونه همدومره، تر بلې چهارشنبې په لوڅ کې مسپارو. وخت مو نیکمرغه.